تازه او ډیر بد خبر راشد ارمان اخر هم ارمانی پاتې شو دا چې څنګه ولې ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب پوښي ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم د بیگ باش سیالیو په لړ کې پرون د اډلایټ سټرایکرز او سیډني ټنډرز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه په پیل کې د لوبې پچه سیډني ټنډر لوبډلې وګټله او اډلایټ سټرایکرز لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه اډلایټ سټرایکرز لوبډلې په ټاکلو شلو رونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې وکړې چې له ډلې یې جونتان ویلز 55 نه سوځېدلی الیکس کیری 15 او جیکویډ لانټ 2 منډې وکړې همداراز راشد خان په 0 وسوځېد د راشد خان لوبډلې پرون په بیگ باش تجارتي لیګ کې لومړۍ لوبه وه چې په توپوهنه کې راشد خان په 0 وسوځېد او یوازې 2 توپونه ورته ورسېدل چې 6 منډې ورکړې او لوبه بې پایلې پای ته ورسېده د سیډني ټنډر له لورې ډینیل سیمز او کریس مورس 2 او جوناتن کوک 1 وکټ ترلاسه کړه د 102 منډو د هدف په تعقیب کې د سیډني ټنډر لوبډلې د یو لوبغاړي په سوځېدو 40 منډې کړې وې او کله چې راشد خان راغی او 2 توپونه یې ترسره کړل نو له هغه وروسته د خرابې هوا او ککړې هوا له امله لوبه ختمه کړې شوه چې د دواړو لوبډلو ترمنځ یې نمرې وویشل شي راشد خان یوازې 2 توپونه ترسره کړل او 6 منډې ورکړې د یادولو ده چې راشد خان د بیگ باش سیالیو له پیلېدو سره سم په خپل ټویټر کې لیکلي چې په بیگ باش سیالیو کې د خپلې لوبډلې لوبو ته ډېر په تمه دی هغه ویلي و چې کله هم د اډلایټ سټرایکرز کالي په تن کړي نو ډېر خوشحاله وي خو په لومړۍ لوبه کې راشد خان ارماني پاتې شو نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو را سره ولیدله تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان